قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ وئ او خوشحاله به وئ. دمګړۍ راسره ښاغلی کامران اميري شتون لري. دوی موږ ته وخت راکړی دی او نن به ورسره د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ په راروانه لوبه چې سبا ترسره کیږي چهارشنبه خبرې ولرو. په دې به هم وضاحت ترېنه وغواړو چې دواړه لوبډلې څومره د پرتلې وړ دي، دغه لوبه چې ترسره کیږي د دواړو لوبډلو لپاره څومره مهمه ده، د کومې لوبډلې د بریا چانس ډیر دی. په همدې مسایلو ورسره بحث کوو. ښاغلی اميري صاحب ستړی مه شئ او ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. کورودان بریال صاحب سلامونه تاسو ته درنو کتونکو ته. خوشحاله اوسئ اميري صاحب. که په لومړي سر کې دا راته ووایئ چې افغان ملي لوبډله او سویلي افریقا لوبډله څومره د پرتلې وړ دي د توپ وهونکو یعنې لوبغاړو له اړخه او توپ اچونې له اړخه او توپ وهنې له اړخه، که لږ رڼا پرې واچوئ ښه به شي. دواړه لوبډلې قوي لوبډلې دي او دواړو لوبډلو خپلې لومړۍ لوبې ترسره کړې دي. افغانستان له بده مرغه لومړۍ لوبه وبایلله، که څه هم یو ښه ټارګټ یې ورکړی و، ښه توپ وهنه یې کړې وه، خو په بالینګ کې لکه څنګه چې په کار و هغسې بالینګ ونه سو. او سویلي افریقا هم خپله لومړۍ لوبه ترسره کړې ده، هغوی هم په زړه پورې بیټینګ کړې، 200 پلس رنز یعنې دوی کړي وو او هغه لومړۍ لوبه یې هم وګټله. نو که په ټوله کې ووایو چې دواړه لوبډله څومره د پرتلې وړ دي، یعنې دا فیصدي کېدای شي 50-50 کې سړی په حساب کې، ځکه د توپ وهنې له اړخه هم اوس افغان لوبډله پیاوړې لوبډله ده. او سویلي افریقا هغه تېرو لوبو ته که وګورې او پخواني بیکګراونډ ته وګورې نو دا یو چټک او تیزه لوبه کوي لوبغاړي. نو زه په ټوله کې ویلی شم که چېرته افغانستان له سویلي افریقا سره سبا لوبې ته ورښکته کېږي او په منظم پلان سره مخ ته لاړ شي، زه مطمئن یم چې انشاءالله سویلي افریقا لوبډله ماتولی شي او دا به یو په زړه پورې لوبه وي. نو زه دا ویلی شم چې انشاءالله د ګټې چانس د افغانستان لپاره هم 50% که ووایو 50 سویلي افریقا لپاره، نو داسې کېدای شي. یو مسله چې ډېره د اورېدونکو او لیدونکو پام هم وراړولی د ټولو د کرکټ په ټوله کې د کرکټ مینوالو لخوا دا مطرح کېږي چې افغانستان په ډېر یو سخت ګروپ کې قرار لري، که نیوزیلند یو پیاوړې لوبډله ده، تر څنګ سویلي افریقا، حال دا چې افغانستان یوه لوبه بایللې هم ده. څومره دغه سختوالی دلته احساسېږي په رښتیا هم که وګورو د لوبډلو شتون ته، هلته بیا دوه نورې لوبډلې هم موږ تاسو سره په ګروپ کې دي افغانستان لوبډلې سره، دغه سختوالی تاسو څنګه ارزوئ؟ تر ډېره تېرو نړیوالو جامونو ته وګورم، یعنې افغانستان تر ډېره په رښتیا هم په داسې ګروپونو کې اچول کېږي چې هغه اکثره اروپایي ډېرې قوي لوبډلې او اسیا او اروپایي پیچونه به ډېر سره فرق کوي. نو سږني ورلډ کپ ته هم که چېرته وګورو موږ سره په ګروپ کې دوه ډېرې پیاوړې لوبډلې دي چې هغه نیوزیلند او سویلي افریقا ده، او ورسره بیا دوه اسوسییټ ټیمونه هم راغلي دي. او په نورو ګروپونو کې بیا که موږ تاسو وګورو مثلا د پاکستان او د انډیا په ګروپ کې که وګورو هلته یعنې ټول هغه د اسیا ټیمونه دي، اسوسییټ ټیمونه دي، هلته پکې لوبېږي او بل سره ځینې وخت لوبې هم کړي دي، پیچونو سره هم یو څه اشنایي لري. خو له افغانستان سره بیا ځینې داسې لوبډلې ور برابرېږي چې حتی موږ ورسره کېدای شي ډېرې کمې لوبې کړي، که کړي هم دي په نړیوال جام کې به یوه نیمه لوبه موږ ورسره کړي. او داسې ټیمونو سره نه یې مخامخ چې هغوی سره موږ سیریزونه کړي او هغوی سره موږ د بالینګ په برخه کې یعنې په کافي اندازه تجربه ولرو. نو دا طبعا یو سخت ګروپ ده، خو افغان لوبډله پیاوړې لوبډله ده. په دا وروستیو کې که تاسو لوبو ته وګورئ ډېر قوي ټیمونه یې مات کړل. تېر کال 2 کاله مخکې ورلډ کپ ته څلېرویشت کې که وګورو دوی سیمي فاینل پورې لاړل چې هلته هم موږ د سویلي افریقا سره مخامخ شولو او بیا له بده مرغه موږ سفر هم هملته پای ته ورسېد او ماته یې وخوړله. خو له هغې راوروسته موږ سویلي افریقا سره یو سیریز وکړ د نړیوالو لوبو 3 ورځنۍ ونډې یا یو ورځنۍ لوبې وې چې هغه افغانستان 3 وړه وګټلې، یعنې ښې لوبې وکړې ورسره. نو دا وړتیا په دوی کې شته چې دوی د نړۍ د پیاوړو لوبډلو سره ښې لوبې وکړي. خو که هغه څه رقم کمبینیشن چې د یوې لوبې دپاره پکار ده، که دوی په همغه طریقه باندې مخ ته لاړ شي، نو که موږ تېرې لوبې ته وګورم دوی به یو منظمه د دفاع وړ هدف ورکړی و، 200 یا 3 ټارګټ په دې پیچونو باندې داسې یو ټارګټ ده چې یعنې د دفاع وړ بالکل، یعنې کېدای چې دنه دفاع شوی وای. او افغانستان سره دا ریکارډ له ډېر وخته ورسره و چې دوی کله هم 115 پلس رنز کړي، نو دوی هغه 26 لوبې کړي دي او 26 واړه یې ګټلې دي. د بده مرغه دغه ریکارډ هم نیوزیلند له ډېر وخت وروسته مات کړ. 183 ټارګټ چې د نیوزیلند لپاره بیا دا یو نوی ریکارډ و چې دوی په نړیوالو شل ورځو لوبو کې تر اوسه پورې په ورلډ کپ کې 183 ټارګټ یا هدف هېڅکله نه و چیز کړی. او د دوی لپاره یو ریکارډ شو، د افغانستان ریکارډ مات شو. زموږ ریکارډ یې مات کړ، د دې ریکارډ
دغه لوبه چې سبا ترسره کیږي امیري صاحب که دا راته ووایاست چې د هرې لوبډلې لپاره څومره مهمه او برخلیک ټاکونکې لوبه ده؟ یعنی ډیره برخلیک ټاکونکې هغه د انګلیسانو په اصطلاح باندې ډیسایډر میچ ده او هغه ځکه چې هلته سویلي افریقا خپله لومړۍ لوبه ګټلې ده او افغانستان له بده مرغه خپله لومړۍ لوبه بیا بایللې ده. نو د موږ لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې سبانۍ لوبه وګټو. که چېرته موږ سویلي افریقا ماتوو نو موږ راتلونکي دوه لوبې چې دي نو هغه کولی شو په ډېرې اسانۍ سره یعنې وګټو او مخکې تګ دپاره یا اتو غوره لوبډلو ته ځان ورسوو یا لاره پیدا کړو. او که خدای مکه بیا هم که خدای مکه موږ سبانۍ لوبه سویلي افریقا ته بایلو نو بیا به سویلي افریقا ته لاره بیخي هواره او موږ لپاره به مسیر یا هغه مخکې تګ چانس دومره کمزوری شي چې بیا کېدای شي په رن ریټ کټلو چې مثلا هلته نورې لوبډلې او بله لوبې وګټي او بیا نت رن ریټ ته کتل کېږي نو بیا به هغې ته په تمو یا به ځینې وخت لکه پخوا بیا به محاسبې کېږي چې څوک یا به نور لوبډلو ته موږ دعا کوو چې دا دې وبایلي تر څو موږ ته چانس برابر شي. خو خدای دې داسې یو وضعیت نه برابروي. نو سبانۍ لوبه یعنې که دوی چېرته په پوره پلان سره چې د کوچ لخوا ورکول کېږي دوی په همغه طریقه باندې مخ ته لاړ شي، زه مطمئن یم چې انشاءالله یو ښه هدف به ورکوي او بیا به له هدف نه ښه دفاع کوي. ځکه په تېره لوبه کې موږ د بالینګ په برخه کې ځینې تېروتنې وکړې ځینې وخت یعنې یو کیچ کولی شي دا لوبه یعنې بایلات خواته بوځي چې دا کار موږ په تېره لوبه کې هم کړی. یعنې که تاسو وګورئ په نړیوال جام کې تقریبا د 3 لوبډلو یوازې د یو کیچ په خاطر باندې لوبه بایلو ده. لکه پاکستان یې هالنډ نه وګټله سره له دې چې هالنډ یو اسوسییټ لوبډله ده خو پاکستان یې له داسې سرخوږي سره مخامخ کړي چې حتی هغه د ګټلو چانس یې 55% و د هالنډ. خو یو کیچ فهیم اشرف هغه کیچ چې ډراپ شو فهیم اشرف په هماغه یو اوور کې تقریبا 2-3 شپږیزې رنز یې وکړه او هغه ټرنینګ پوینټ همدغلته راته چې فهیم اشرف ترلاسه کړه هغه لوبه د پاکستان ته وګټله. که بیا د هند او امریکا لوبې ته وګورئ امریکا یعنې داسې یو لوبډله ده چې نوې لوبډله ده خو له هند سره یې داسې یو قوي لوبه وکړه چې هند یې یعنې بیخي راایسار کړی و. یعنې په ډېرو کمو منډو کې د هند شپږو لوبغاړي اوټ وو خو سوریا کمار یادو راځي درېږي بیا د هغه کیچ مس کېږي او هغه تر اخره پورې لوبه کې یو 4 اتیا منډې شاوخوا کوي. نو دلته بېرته هغه د لوبې اړخ بدلوي مخته ځي او بیا د هند په ګټه باندې هغه لوبه تمامېږي. داسې مثلا یو بله لوبه هم وشوه. نو که چېرته مونږ تېرو لوبو ته یا هغه تېرې لوبې ته چې مونږ تېروتنې پکې کړې وي دغه اصلاح کړو او په راتلونکې لوبه چې سویلي افریقا سره ده او دا ته سیال هم ویلی شو او بل دې اړخ ته یې که نه ګورو نو مونږ به یووالي ته باید وګورو چې دا لوبه ډېره زیاته مهمه ده د افغانستان لپاره. دا به د مونږ برخلیک ټاکي په نړیوال جام کې. که چېرته یې ګټو نو مونږ به په دې نړیوال جام کې یعنی هغه د انګلیسانو په اصطلاح لایف یا ژوندي پاتې کېږو او که خدای مکه بایلو نو بیا به د مونږ هغه کډې را سر کېږي او بیا نو کېدای شي په ډېرې غټې فیصدۍ سره مونږ له نړیوال جام نه ورسو. امیري صاحب کومه لوبغالي کې چې دغه لوبه ترسره کېږي او هلته دغه تماشاچیان یا کراوډ چې ده هلته دغه پیچونو سره بلدوالی او ترڅنګ یې دغه کنډیشن سره څومره افغان ملي لوبډله بلده ده او دا څومره تاثیرات لري د لوبې پر ګټلو یا بایلو؟ پیچ طبعا چې په لوبه کې ډېر زیات رول لري او د هرې لوبې له پیل وړاندې هغه د دغه برخې مسؤلین یا مثلا کوچز کله راځي پیچ مطالعه کوي ګوري چې دلته اوس موږ بالینګ ښه کولی شو که بیټینګ ښه کولی شو. کله چې موږ ټاس کټو نو موږ باید څه وکړو نو طبعا دا ډېر رول لري. او بل خواله دا ده چې افغان اکثره لوبغاړو په هندي لوبغالو کې هلته لوبې کړي دي په IPL کې لوبېدلي دي په بېلابېلو میدانونو باندې هلته بېلابېلې لوبې کړي دي. نو طبعا افغان لوبغاړي اکثره ورسره اشنا دي. خو د سبانۍ لوبې لپاره به هم زه مطمئن یم چې احمد آباد کې کومه لوبه چې ترسره کېږي یو خو سویلي افریقا خپله دویمه لوبه هم په همدې لوبغالي کې ده لومړۍ لوبه یې هم همدلته ګټلې ده نو موږ دپاره دا لوبغالی نوی ده. نو زه مطمئن یم چې انشاءالله د لوبې وړاندې به کوچ په دې تړاو باندې د پیچ مطالعه کوي او هغې نه وروسته به دا که دوی ټاس ګټي چې دوی ته بیټینګ ښه پرېوځي که بالینګ ښه پرېوځي په دې تړاو به دوی پرېکړه کوي. خو هغه څه به کوي چې یعنې هغه شرایطو ته په کتو سره برابري. خو پیچ مهم رول لري او انشاءالله چې د همغه پیچ مسایلو وضعیت ته په کتو به دوی پرېکړه کوي. په افغان ملي لوبډله کې د تغییراتو راوستلو په هکله څه نظر لري چې هماغه سکواډ چې اعلان شوی و د نیوزیلینډ پر وړاندې هماغه ولوبېږي او که نه څه تغییراتو پکې اړتیا شته ستاسو په نظر؟ تېره لوبه کې په ټوله کې لوبډله ښه لوبډله وه او ځینې تېروتنې په بالینګ کې چې وسوې یو ضیا شریفي ځینې بالونه وکړه چې کېدای شي تجربه یې نه وي او بل داسې یو نړیوال سټیج ته د یو نوي لوبغاړي ورتګ او بیا له نړیوالو لوبغاړو سره چې د هغوی یعنې کلونه
ورلډ کپ لوبولی ده او په داسې میدانونو باندې لوبېدلي دي ور مخامخ کېدل د یو نوي لوبغاړي دا تمن یعنې پریشر اخلي سړی له فشار سره مخامخ کوي. نو زه وایم چې د ضیا شرفي په ځای باندې که راتلونکي لوبې دپاره یو بل داسې لوبغاړی چې لوبېدلی لوبغاړی او په دغه میدانونو باندې که چېرته یعنې زه وایم چې نور احمد ته بیرته یو چانس ورکړل شي ډېر به بد نه وي یعنې سبانۍ لوبې دپاره. نو زه وایم چې نوي لوبغاړي بیا چانس ورکول په دغه ځای کې او په داسې اساسه لوبه کې نو هغې په ځای زه وایم که داسې لوبغاړي چې په دغه میدانونو باندې لوبېدلي له دغې لوبډلې سره یې لوبې کړي اوس مثلا که نور احمد مونږ بیرته لوبغاړي دغه سبانۍ لوبې دپاره غوره بولو په څه خاطر ځکه یو خو په دې میدانونو باندې لوبېدلی په آی پي ایل کې ډېر لوبېدلی ده. په تېر آی پي ایل کې که تاسو وګورئ نور احمد یوازینی لوبغاړی و چې ډېرې ښې وکټې واخیستې په بېلابېلو پیچونو باندې. بل نور احمد په خپله د سویلي افریقا په لیګ کې لوبېږي هلته د سویلي افریقا له لوبغاړو سره ښه بلدتیا لري. ټول لوبغاړي یعنې هغه کوم چې توپوهنه کوي دوی ته معلومېږي چې په کومه بڼه توپوهنه کوي او کومې د هغه سټرانګ زونونه دي او کومې ویک. نو دوی دپاره زه وایم چې که نور احمد ته چانس ورکړل شي او ضیا شرفي په ځای باندې هغه راوستل شي دا به بد نه وي. بل مجیب ډېر ښه بالینګ وکړ سره له دې چې یو څه وخت د نړیوال کرکټ نه لرې هم و. تاسو وګورئ د لوبې په پیل کې د دوه مهم لوبغاړي یو کړ که چېرته دغه پریشر دوی په نیوزیلینډ باندې همداسې ساتلی وی او هغه کیچ چې راشد خان مس که دغه کیچ هم نیول شوی نو په دې مطمئن اوسئ چې دا لوبه به ډېره جالب او جذابه لوبه وه یعنې کېدای شي حتی بیرته راګرځېدلی وی د افغانستان لخوا. نو زه مطمئن یم چې انشاءالله چې هغه به ښه ثابت شي نور احمد که چېرته ضیا شرفي په ځای باندې چانس ورکړي. په لنډ ډول مو له لیدونکو او د کرکټ له مینهوالو غوښتنه څه ده که چېرې خدای مه کړه دغه لوبه موږ بایلو او یا یې ګټو د دوی ریاکشن باید څه وي؟ موږ اکثره افغانان احساساتي یعنې احساساتي کېږو او دا یعنې نه پوهېږم چې دې ته څه نوم سړی ورکړي. موږ چې کله لوبې ګټو ملاتړ یې کوو خو که چېرته خدای مه کړه لوبې بایلو نو بیا پسې خبرې هم کوو. زه وایم لوبه ګټ او بایلات لري دوه قوي پیاوړې لوبډلې که سره مخامخ شي طبعا یو به ګټي نو افغانستان هم اوس داسې یو لوبډله ده او د هېوادوال هم یعنې له یو اړخه که سړی وګوري په دې ملامت نه دي چې دوی په لنډ وخت کې ډېرې قوي لوبډلې ماتې کړي او ډېرې بریاوې دوی ترلاسه کړي. نو دوی چې اوس کله میدان ته ښکته کېږي که هغه هره لوبډلې که هند دي که اسټرالیا وي که سویلي افریقا وي که نیوزیلینډ وي که انګلستان وي د دوی تمه او توقع دی چې دا لوبډله باید ماته کړي. یعنې تل موږ د ګټې تمه باید دا ونه لرو ځکه هغه هم همدې دپاره راغلي. نړیوال چې همدا چې کوم لوبډلو لاره پیدا کړې ده ټولې په یو وړتیا باندې راغلي دي او هر یو د دې دپاره راغلي چې نړیوال جام کې پرمختګ وکړي او حتی پایلوبې ته ځان ورسوي نو جام وګټي. نو دلته زه وایم چې که چېرته ګټو هم باید ملاتړ وشي د لوبډلې که چېرته بایلوم باید د هغوی د روحیې د سمبالتیا په خاطر باندې باید موږ لا ونازو. تاسو وګورئ د نیپال لوبه وه دغه میدان د نیپالیانو نه ډک سره دی چې لوبه یې وبایلله خو دومره خپل ټیم سپورټ که ملاتړ یې وکړه لکه دوی چې دا لوبه ګټلي دوی ته هغه بایلات سره یعنې دوی ته بیرته دا روحیه ورکړل شوه چې تاسو مخکې لاړ شئ. دا یوه لوبه دې کې نه ده 3 لوبې نور هم لرئ یعنې خپل ټیم ته یعنې پوره معنا سره هغه د ملاتړ زمینه برابره کړه او خلکو ته هم دا وښودله چې د دوی ټیم دا ظرفیت لري چې انګلستان سره تر وروستي اوره پورې لاړ شي او حتی لوبه چې په ډېره فیصدۍ کې د انګلستان خواته د نیپال خواته ولم په وروستیو شېبو کې بېرته انګلستان ځان ته ورواړوله. نو زه وایم چې د ټیم ملاتړ په هر حالت کې پکار ده باید ویستایو د وروستۍ بریاوې هڅې او پرمختګونه په لنډه موده کې افغان لوبډله دې حالت ته رسېدلې ده دا چې په هر جام کې لوبېږي نړیوالو جامونو کې نو پکار ده چې د دوی ملاتړ وشي او د دوی هغه روحیه ورخرابه نه شي ځکه طبعا دغه ټول هر څه دوی په خپله باندې هم ویني نو دا بیا د لوبغاړو په روحیه باندې منفي اغېز کوي او طبعا دا منفي اغېز بیا مستقیما په لوبو باندې هم تاثیر غورځوي. نو زه هم تر اوسه پورې هېڅ هم نه دي سوي لومړۍ لوبه باندې هېڅ هم سړی نه سي ویلی سبا ته که لوبه ګټو نو موږ تاسو کولی شو چې دا دوه لوبې چې نور ورپسې دي دا هم وګټو. نو زه مطمئن یم چې انشاءالله تو غوره لوبډلو ته لار پیدا کوو. نو راځئ په ګډه باندې خپل لوبغاړي او خپل ټیم سپورټ کوو او په نړیوال جام کې ملاتړ وکړو تر څو مخته لاړ شي. کور ودان امیري صاحب بس موږ تاسو باید د بریا هیله کوو د افغان ملي لوبډلې لپاره انشاءالله. ډېره مننه کور ودان. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر پایه راسره وي او خپرونه مو تر پایه ولیده. د افغان ملي لوبډلې د بریا په هیله د خدای په امان.